أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، محترم ورونو، پتیر دیرشم فتکی مج د سریت ذات السلاسل قصه بیانول او هغه قصه مو پای ته ورسول چې د هغې سریې نتیجه داسې وه. دغه لشکر د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه په مشرۍ د قزاعه د قبیلې څخه په لسهاو نفر ووژل او ډېر غنیمتونه یې ځینې راوړه. دغه جنگ د خپل لویوالي سره او هغه ډېره وژنه چې یې په قزاعه کې وکړه، بیا هم د مسلمانانو څخه یو نفر نو شهید سوی او نه د مسلمانانو څخه څوک زخمی سوی وو، بې له یوه نفره څخه چې د هغه زخم هم ډېر سپک او عادي وو. هغه چې وایي زموږ قواوې و خپلو مرکزو ته سالمې را وګرځېدې، دلته په دغه جنگ کې دغه خبره حقیقت او پر ځای وه، هیڅ خلاف او درواغ پکښې نه وه. دا د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه عسکري پوهه او قدرت وو چې د اول وار دپاره په سریه ذات السلاسل کې ښکاره سو، او په وروسته کې بیا د ده عسکري عظمت د مصر په فتح کولو کې ښکاره او روښانه سو چې د مصر هغه لو او کامیابه فتحه هم د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه پر لاس وسوه، چې هغه ټوله واقعات به بیا په هغه بله نشر سوې سلسله کې واوري کوم چې د صدیق او فاروق رضی الله تعالی عنهما د سیرت په نامه سره یادیږي. دا ټوله هغه مهم واقعات وه کوم چې د حدیبیې د صلح او د مکې مکرمې د فتح په مابین کې پېښ سوي دي. خیبر فتح سو، شاوخوا سریې ولېږل سوې، پاچاهانو ته رسالې ولېږل سوې، او بیا د مکې مکرمې تر فتح د مخه یوه کوچنۍ واقعه پېښه سوه چې هغه د خبت سریه ده، او دغه د خبت سریه به موږ ته هغه فرق راوښوي کوم چې د مسلمانانو په ژوند کې د مکې مکرمې په فتح سره راغلی، چې د مکې مکرمې تر فتح د مخه او بیا تر فتح وروسته د مسلمانانو ژوند څونه فرق وکړي. که څه هم د مکې مکرمې تر فتح د مخه ډېرې قبیلې و اسلام ته داخلي سوي وې او ډېر خلق د اسلام تابع سوي وه، مسلمانانو ډېرې فتح کړي وې، خو بیا هم په مسلمانانو کې اقتصادي ضعف موجود و، غریبي او مسکنت پکښې زیات و، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر اوسه د هغو قبیلو په مقابل کې مقاومت کاوه چې تر اوسه و اسلام او مسلمانانو ته په کمین کې ناستې وې او په موقع پسې ګرځېدې. مثلا ټوله هغه قبیلې چې د خندق په غزا کې د مسلمانانو پر ضد سره یو ځای سوي وې، هغه ټوله د اسلام دښمنې وې، او همیشه به په موقع پسې کتل چې کله به پر مدینه منوره حمله وکړو. اوس به د خبت د سریې بیان درته وکړو. ورونو، د سیرت په عامو کتابو کې ویل کیږي چې دغه سریه د هجرت په 8م کال د رجب په میاشت کې لیږل سوې ده، خو هلته داسې یو قول هم شته چې وایي دغه سریه د حدیبیې تر صلح د مخه وه، او د هغه قول ویونکي خپل ځان ته دلایل لري، خو ما د عامو کتابو په متابعت دغه سریه د هجرت په 8م کال کې ذکر او بیان کړه. د هجرت د 8م کال د رجب په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو سریه د ابو عبیده عامر ابن الجراح رضی الله تعالی عنه په مشرۍ د جهینه و قبیلې ته د جزا ورکولو دپاره ولېږل، چې په دې سریه کې 300 نفره وه،
او په دغه نفرو کې یو هم حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه. دغه د جهینه قبیله د بحر احمر و ساحل ته نږدې پرته وه. دغه سریه حرکت د رجب په میاشت کې وو او د رجب میاشت د هغو میاشتو څخه ده چې جنگ پکښې حرام وو. نو نقشه داسې وه چې جنگ به په شعبان کې کیږي، ځکه شعبان بیا د هغو میاشتو څخه دی چې جنگ پکښې جائز او روا ده. اوس نو مسلمانانو حرکت وکړي، خو د دوی د خوړلو دپاره فقط یوه کڅوړه یا یوه ګونۍ خرما ورسره وه چې د دوی امیر به و نفر ته پر وخت یوه خرما ورکول. دغه سریه د افرادو څخه یو نفر وایي چې ما د ځان سره وویل دغه یوه دانه خرما به زموږ څه په وسي، خو دغه یوې دانې خرما په قدر هغه وخت پوه سوم چې هغه زموږ خرما خلاصه سوه. اوس دوی پر لار دي، تر مقصده لا نه دي رسېدلي چې هغه د دوی خوراکه خلاصه سوه. دا د مسلمانانو هغه د مسکنت او غریبۍ حال راښکاره کوي چې خوراکه یې پر لارې خلاصه سوه. په هغه وخت کې جزیرة العرب په صورت عموم سره غریبان او مسکینان وه. نو اوس چې د مسلمانانو خواړه بالکل ختم سوه او د خوړلو دپاره یې هیڅ شی نه درلودی، مجبوره سوه چې د درختو بلګونه یې خوړل او د درختې و هغه بلګو ته چې شاخ راکش کې او بلګونه یې پرې کې په عربي کې خبط ویل کیږي. نو دغه سریه چې په دغه طریقه سره د درختو بلګونه خوړل په دغه نامه سره وبلل سوه. نو ځکه سریه الخبط ورته ویل کیږي چې مسلمانانو د لوږې په سبب د درختو بلګونه خوړل. په دغه سریه کې د مسلمانانو سره د سپرېدو دپاره اوښ یا بل حیوان هم نو ورسره، نو پیاده او پر پښو تله. دغه 300 نفرو سره فقط 2 اوښه ورسره وه چې پر هغو یې خواړه او اوبه بارولې او خواړه خو یې خلاص وه. په دغه سریه کې قیس ابن عباده رضی الله تعالی عنه هم وو چې د اشرافو څخه د عربو وو او سخي سړی وو. د چې د مسلمانانو دغه بد حال ولیدی چې د لوږې څخه بلګونه خوري، نو یې نیت وکړي چې یو څه وکړي. بیا یې ډېر لرې صحرایي عرب ولیده، نو هلته وهغو ته ورغلی. د هغو سره اوښان ورسره وه. قیس رضی الله تعالی عنه ورته وویل دغه اوښانو څخه یو څه پر ما نه خرڅوي؟ هغو ویل خرڅوي. قیس رضی الله تعالی عنه ویل مګر اوس زما سره مال او پیسې نشته، خو کوم وخت چې موږ بیرته مدینې منورې ته ولاړ سو بیا به تاسو ته دغه اوښانو په قیمت کې د مدینې منورې خرما درکم. عرب ویل د دې سودا ضامن به څوک وي؟ زما اوښان اوس را څخه اخلي او خرما بیا په مدینه منوره کې راکوي. قیس رضی الله تعالی عنه ویل زه قیس ابن سعد ابن عباده یم. عرب ویل هو والله نسب دی اصل دی، پر تا یې په پور هم خرڅوم. نو یې دغه صحرایي عرب څخه 15 اوښه رانیول. اوس نو دی او عرب لښکر ته راغله، غواړي چې دغه معاملې دپاره شاهدان ودروي چې دغه بیع په پور ده. اوښان اوس تسلیموي او قیمت یې بیا وروسته په مدینه منوره کې راکوي. د شاهدانو په جمله کې د عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه څخه هم شاهدي وغوښته، مګر عمر رضی الله تعالی عنه و صحرایي عرب ته وویل پر دی مه خرڅوه، دی غریب سړی دی، دی مال نه لري، مال یې ټوله د پلار دی او دی اوس د پلار په مال سودا کوي، دا نه صحیح کیږي. نو یې پر ده مه خرڅوه. خو صحرایي وویل ګمان نه کوم چې پلار دی خپل زوی وشرموي. سعد ابن عباده داسې سړی نه دی چې زوی دی یو شی رانیسي او پلار دی د هغه قیمت ورنکي. نو یې وقیس رضی الله تعالی عنه ته وویل راځه اوښان دې راوله. قیس رضی الله تعالی عنه هم اوښان ولښکر ته راوسته. کم وخت چې مسلمانانو ته راغلی د هغو اوښانو څخه یې یو ور حلال کړي او په وی خوړی. سبا یې بل حلال کړي، دا بل ورځ یې بل حلال کړي. خو عمر رضی الله تعالی عنه په دغه کار نو راځي چې قیس د پلار به اجازه د هغه مال مصرفوي.
نو عمر رضی الله تعالی عنه و ابو عبیده رضی الله تعالی عنه ته ورغلی ویل یا ابا عبیده قیس د پلار په بے خبری او د هغه به اجازه د هغه مال په نور خوري. نو ابو عبیده رضی الله تعالی عنه قیس دغه کار څخه منع کړ او مسلمانان بیا وږي پاتې شول. خیر په جوهینه کې هم جنگ ونسو او دوی پر دغه ساحلي منطقو ګرځي غواړي چې د دریاب د غاړې منطقې تسخير کړي، خو وږي دي او د خړولو د پاره شي نه لري. چې وعجبه پیښه وسوه هغه دا چې الله جل جلاله و دوی ته دریاب مسخره کړي. کوم وخت چې دوی بحر احمر ته نږدې رهیوه، بحر احمر د جدید دریاب دی، پر بحر احمر یې لکه یو تور غونډي داسې شی ولیدي. مسلمانان په تعجب کې سول، پر دریاب غونډي عجبه ده. نو ورنږدې سول کګوري یو تور ماهی دی چې الله جل جلاله د دریاب څخه د دریاب وغاړې ته راغورځولې دي. څرنګه چې مسلمانان وژوه نو یې دغه ماهی په خوړلو شروع وکړه. دغه ماهی د دوی د خوړلو ذخیره سوه، دالته یې خوري او په دغه منطقه کې د جهاد د پاره یوې او بلې خواته ځي، خو د خوړلو ذخیره یې دغه ماهی د غوښو څخه ورسره اخلي. مسلمانان تقریبا یو میاشت په دغه منطقه کې پاتې سوه. په دغه منطقه کې پر هغه شاوخوا قبیلو ګرځي، منطقه تر خپل تسلط لاندې کوي، خو خوړل یې دغه ماهی څخه دي. دغه ماهی لویوالی په حدیث شریف کې بیانېږي. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه غوښته چې دغه ماهی لویوالی معلوم کړي. نو یې نفر امر کړ چې دغه ماهی د سترګې په کاسه کې کښیني. 15 نفر دغه سترګې په کاسه کې کښینسته. بیا یې دغه ماهی د پښتۍ 2 هډوکي د کمان یا ششک پر ډول ودرول. نو یې په دغه 300 نفرو کې وکتل چې کم یو ډیر جګ دی، خو په ټولو کې قیس ابن سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه جګ. نو یې قیس ته وویل چې پر اوښ په ولاړه ودرېږه او اوښ رهیکه تر دغه کمان لاندې تیر شه. قیس رضی الله تعالی عنه هم په ولاړې پر اوښ ودرېدی او تر دغه کمان یا ششک لاندې تیر شو او سر یې هم نه کېښته، ځکه هغه کمان یا د پښتوی څخه جوړ شوی قوس د تر سر لوړ و. دا دغه ماهی لویوالی و. کوم وخت چې دغه سریه بیرته مدینه منورې ته تله، دغه ماهی غوښي او غوړي ورسره واخیسته. پر لار یې د هغه څخه خوراک کاوه ترڅو مدینه منورې ته ورسېده. هلته یې د سریه ټول واقعات ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته بیان کړ چې په هغه جمله کې دغه د ماهی قصه هم و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل د هغه ماهی یو شی اوس هم در سره ستا؟ دوی ویل هو. نو یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته هغه پات ماهی راوړي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم د هغه ماهی څخه یو څه وخوري چې دا هم د صحابه کرامو د زړه شکولو د پاره و. دغه سریه هم د هغه واقعاتو څخه و چې د مکه مکرمه تر فتح د مخه پیښ شوی دي. محترم ورونو، اوس به د مکه مکرمه د فتح واقعات درته بیان سي. هغه فتح کوم چې الله جل جلاله په دغه فتح سره اسلام معزز کړي، په دغه فتح سره قریش د اسلامی حکومت تابع سو، په دغه فتح سره ټول جزیره العرب فتح سو. دا هغه لو فتح ده چې الله جل جلاله په هغه سره خپل دین، خپل رسول، خپل لشکر او خپل ډله معزز کړه. په دغه فتح سره الله جل جلاله خپل شار او خپل کور، هغه چې د عالم د پاره هدایت او قبله ګرځولې وو، د کفارو او مشرکینو د لاسه وېستي. دا هغه فتح ده چې په هغه سره به اهل السماء یو بل ته زیری ورکول. د دغه فتح په واسطه خلق د الله جل جلاله و دین ته په ډلو ډلو داخلي ده. د دغه فتح په واسطه د مځکه مخ په الهي نور سره روښانه سو. په دغه فتح سره د اسلام شان او شوکت پر نور ټول ادیان لوړ او قوي سو. اسلام معزز
او منل سوی دین وګرځیدي. مکه مکرمه د عربو د مجد او عزت مرکز د اسلام د امر تابع شو. لکه څنګه چې د حدیبیه د صلح په وخت کې مو درته وویل چې دغه صلح د مادو څخه د یوې ماده مضمون او مفهوم داسې و. هر قبیله چې وغواړي چې په دغه صلح کې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم په طرف او عهد کې شامل سي کولای شي، او هر قبیله چې وغواړي چې په دغه صلح کې د قریشو په عهد او طرف کې شامل سي کولای شي، او هر قبیله چې په هر طرف کې داخله او شامل سوه هغه قبیله د هغه طرف جز بلل کیږي، او هر تجاوز یا تعارض پر دغه قبیلو پر هغه اصلي طرف تجاوز او تعارض بلل کیږي. نو دغه ماده په اساس د خزاعه قبیله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو په طرف کې شامل سوه، او د بنو بکر قبیله د قریشو په طرف کې داخله سوه. که څه هم دغه دوه قبیلو په خپل مابین کې ډیر پخوانی د جاهلیت د وختو عداوتونه درلوده، خو اوس دغه صلح په سبب یو د بل څخه په امن او امان کې سوی. دا خو د حدیبیه د صلح ماده او نتیجه و. مګر د مکه مکرمه د فتح د واقعو سبب هم هغه پخوانی دشمنی سوی چې د بنو بکر او خزاعه د قبیلو په مابین کې موجوده او پرته وي، چې دغه د دوی دشمنی د جاهلیت د وختو څخه لا موجوده وي او د هجرت تر وروسته پورې دوام درلودي، او دغه دواړي قبیله کافر وي. مګر خزاعه لکه د مخه چې مدرته وویل د حدیبیه تر صلح وروسته د دوی ډیر نفر و اسلام ته داخل سو، خو په عمومي ډول د حدیبیه د صلح په واسطه د خزاعه ټوله قبیله که مسلمانان و که کفار د مسلمانانو متعاهدین او متحالفین و، او بنو بکر د خزاعه دشمنان د قریشو په طرف کې شامل سو چې د هغو حلفا بلل کېده. څرنګه چې د بنو بکر او خزاعه په مابین کې د پخوا څخه همیشه دشمنی او جنگونه موجود و، او هر وخت چې به د بنو بکر او خزاعه په مابین کې جنگ پیښ شو بنو بکر به ماته وخوړه، هم به نفر ووجل سو هم به شکست وخوړی. څو واره بنو بکر پر خزاعه حمله کړې و چې خپل بدله او انتقام واخلي، خو بیا به هم شکست وخوړی، هم به نفر ووجل سو هم به پر شا ولاړ، چې دغه شکست او وژنې به نور هم د دوی زړونه د حسد او عناد ورډکړه، او همیشه به دوی په دې انتظار کې و چې کله به پر خزاعه د هغو په بېخبري کې حمله وکړي چې خپل بدله او انتقام واخلي. مګر خزاعه به همیشه مسلح او باخبره ګرځیده، و بنو بکر ته هیڅ موقع نه ورکول چې هغه د خپل مقصد ورسیږي. خپل پوره احتیاط وکاوه. دا خو د بنو بکر او خزاعه زور تاریخ و. تعلیم الاسلام رادیو. کوم وخت چې د حدیبیه صلح وسوه بنو بکر ځان په قریشو کې داخل کی او خزاعه بیا د مسلمانانو په طرف کې داخل سو. اوس چې صلح جاری او روانه ده زړې دشمنی آرام سوه. هغه خزاعه چې په خوا به احتیاط کاوه اوس مطمئن سو چې صلح وسوه او جنگونه آرام سو. پر دې سربېره دوی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم متعاهدین او حلفا دي. د حدیبیه د صلح د شرطو یا مادو څخه یو داوه چې هر تجاوز او تیری چې پر خزاعه وسی هغه پر مسلمانانو تیری او تجاوز بلل کیږي. نو د خزاعه قبیله ته پوره اطمینان حاصل وو چې بنو بکر اوس پر دوی حمله نه کوي، ځکه چې دوی اوس په اوربند کې دي او دغه اوربند موده هم لس کاله ده. نو ځکه دوی په فارغه زړه ګرځیدل. بیل بیری او تشویشه به مکه مکرمه ته تله، طوافونه او عبادتونه به کول. په خوا خو به همیشه په بیره کې و، په احتیاط او مسلح به ګرځیدل، خو اوس یې هغه احتیاط پرېښاوه. دلته چې بیا بنو بکر ولیده چې خزاعه مطمئن او بیغمه دي، د پخوا په شان نه احتیاط کوي او نه اسلحه ورسره ګرځوي، نو یې د غدر او خیانت د پاره موقع مناسبه ولیده.
د بنو بکر رئیس نوفل ابن معاویه الدیلی و قریش ته ورغلی ویل تاسو خو ویني چې خزاعه اوس مطمئن او بیغمه دي نو زما نیت دی چې غدر ورسره وکم او غواړم چې تاسو می کومک وکړئ د مکه مکرمه او قریشو د ډیرو مشرانو سره په دې باره کې مشوره وکړه خو د قریشو اکثرو مشرانو منع کړ مگر د قریشو ځینې مشران لکه صفوان ابن امیه عکرمه ابن ابي جهل سهيل ابن عمر او ځینو نورو موافقه ورسره وکړه دلته دوی پر غدر او خیانت اتفاق سره وکړي هلته بیا د خزاعه د قبیله نفر د عمره د پاره و مکه مکرمه ته را رهیسوي دي او هلته د باندې تر حرم یې په یو منطقه کې د یو ابو سره واړول چې ودغه ابو ته الوتیر ویل کېده دغه منطقه تر هغه لوی حرم چې مخکې مدر شو ولې دی د باندې و ویل نن شپه به دلته راحت وکړو سبب و حرم ته داخل سو او بیا به د کعبه شریف سره خپل عبادتونه کوو اوس نو دغه د خزاعه په خلقو کې مسلمانان همسته او کفار همسته مسلمانانو یې د شپې منځ او عبادت کاوه او مشرکان یې بدوه بنو بکر چې د خزاعه په دغه ډله خبر سو چې دلته شپه تیروي او د هر څه څخه به خبره دي نو یې د حمله د پاره خپل ځانونه آماده کړ او په نیمه شپه کې د خزاعه پر دغه ډلې حمله وکړه هغه خلک چې د خوب سره راپورته کېده بنو بکر بیا په دغه اوله حمله کې د خزاعه درې نفر وژلي و خزاعه چې دغه حال ولیدي ټول د حرم شریف وخواته ځغلي تشتي او د حرم شریف منطقه ته داخل شو په حرم شریف کې خو جنگ او وجل نه دی روا دلته نو د بنو بکر څو نفرو وهغه خپل رئیس ته ورناري کړ ویل یا نوفل الحرم الحرم الهك یعنی موږ او خلق و حرم ته داخل سو د الله څخه دی وبېریږي د دوی مشر نوفل د ډېر لوی فجر او فساد خبره وکړه ویل لا اله لكم اليوم اصيبوا ثأركم فلعمري انكم لتسرقون في الحرم افلا تأخذون ثاركم فيه يعني نن تاسو لرب او اله نسته خپل بدله مو اخلي تاسو په حرم کې غلاوي کوي او اوس په حرم کې خپل بدله او انتقام نه اخلي اوس نو بنو بکر د حرم شریف په داخل کې جنگ کوي او په حرم کې د خزاعه په خلق په سزغلي د مخه خو هغه کوشش کاوه چې حرم ته نه نوځي او ځان خلاص کړي مگر اوس دغه فاجران توري پلاس په حرم کې هم په پسیدي اوس چیرې ولارسي نو د بدیل ابن ورقاء وکورته ورغله بدیل د خزاعه د مشرانو څخه وو او په مکه مکرمه کې هم کور درلودي کم وخت چې په مکه مکرمه ته راغلی په دغه خپل کور کې به اوسېدی بیا چې عمره زیارت او کارونه به اخلاص و بیرته په خپل قبیله ته ولاړی نو دغه د خزاعه خلق د هغه کور ته ورغله چې هلته به خلاص شي خو نیمه شپه ده د بدیل د کور دروازه هم تړلې و دلته بني بکر په سر ورسېده او د بدیل ابن ورقا د کور سره د تورو وارونه او حمله پر شروع کړې دغه د خزاعه خلقو قریش هم ولیده چې د بنو بکر په ملګرتیا جنگ کوي صفوان ابن امیه عکرمه ابن ابي جهل دا هم د بنو بکر سره د خزاعه په وجلو کې ملګری دي او کومک یې کوي دلته د بدیل ابن ورقا د کور و مخته یا د کور د دروازې سره د خزاعه شل نفر ووجل شو کته هم د خزاعه نفر کوشش کوي چې د خپل ځانو څخه دفاع وکړي مګر دفاع چیرې و بنو بکر پر لشکر او مسلح دي د قریشو اشراف او مشران هم د دوی کومک کوي کم وخت چې د سهار روشنايي ښکارا کېده دوی لا په دغه جنگ مشغوله و خو په دغه وخت کې د قریشو مشرانو ځانونه ګوښه کړ او خپل کورو ته ولاړ ویل که روشنايي سو پیژندل کیږي او پر هغه نورو یې هم ځغ وکي چې راځي ځکه موږ نه غواړو چې دغه غدر او خیانت حال ښکارا نو یې د خزاعه نفر پریښول حال دا چې د خزاعه د قبیله څخه درویش نفر په غدر او خیانت سره ووجل شو هغه هم په حرم کې او د قریشو په حضور
حتی ځینو قریشو هم په دې جنگ کې حصه واخیسته چې دغه نو په ښکاره سره د هغه عهد څخه تیری او تجاوز وو او د حدیبیې د صلح ماتېده وه. د خزاعه د قبیلې مشران ډېر ژر سره یو ځای سوه، ویل موږ باید څه وکړو. پر دې سره متفق سوه چې تر هر څه د مخه باید ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته نفر ولیږو چې هغه په دغه مسأله خبر کړي، بیا چې موږ هر څه کول د هغه د پاره به آماده او تیار سو. نو یا عمرو ابن سالم چې شاعر هم وو مدینه منورې ته ولېږي، ویل ته خو ډېر ژر ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دغه خبر ورسوه او موږ هم پسې دررهیو. عمرو ابن سالم هم په ډېر تلوار او چابکي سره مخ پر مدینه منوره رهیسو، حتی پر لارې د آرام او راحت لپاره هم نه معطله کېدی. د شپې او ورځې تګ کوي، هیڅ راحت نه کوي، تر څو مدینه منورې ته ورسېدی او مستقیم و مسجد نبوي ته ورغلی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مسجد کې د څو نفرو اصحاب کرامو سره ناست و. عمرو ابن سالم مسجد ته ورننوتی، څرنګه چې دی شاعر وو نو یې دغه موضوع ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته په شعر سره وویل چې هغه شعرونه داسې وو: اللهم انی ناشد محمدا حلفنا وحلف ابيه الاتلدا قد كنتم ولدا وكنا والدا. يعني الهي زو محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته ورناري کوم او هغه حلف ورپیادوم چې زموږ او د په مابین کې دی، او هغه پخوانی حلف ورپیادوم چې زموږ او د پلار په مابین کې وو، چې په دې کې وهغه حلف ته اشاره ده چې د خزاعه او د بني هاشم په مابین کې د عبدالمطلب د وخت څخه موجود وو. تاسو زموږ اولاد یاست او موږ ستاسو پلرونه یو، چې په دې کې بیا اشاره وهغه پخوانی دوستی ته ده. هغه دا چې د عبد مناف مور د خزاعه د قبیله څخه و، نو خزاعه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ماماګان کیږي. نو ځکه یې وویل تاسو زموږ د اولادو څخه یاست او موږ ستاسو نیکګان یو. ثمت اسلمنا ولم ننزع يدا ان قريشا اخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا. او بانو موږ مسلمانان سو او دغه بیعت څخه هیڅ کله لاس نه کاږو مګر قریشو ستا سره د هغه وعده مخالفت وکي چې د حدیبیه صلح مقصد و، او هغه ستا سره څنګه وعده ماته کړه، یعنی پر موږ تیری او تجاوز وکي. فانصر هداك الله نصرا اعتدا وادعو عباد الله ياتوا مددا فيهم رسول الله قد تجردا. نو زموږ کومک وکړه، الله هدایت درته کړی دی، کومک ځکه دوی تجاوز وکي او د الله بندگان را وبوله چې هغه هم په کومک راسي. په هغو کې به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وي او تورې به لڅ کړي وي، یعنی د جنگ د پاره تیار او آماده راسي. فی طیلق کالبحر یجری مزبدا هم بیتونا بالوتیر حجدا نتلو القرآن رکعا وسجدا. په السو آسانو کې راسي چې داسې را بهیږي لکه زکونکی دریاب. اوس ټوله قصه په شعر ورته وایي موږ د وتیر په منطقه کې وو چې هلته د شپې حمله را باندې وکړه. حال دا چې موږ قرآن وایه، رکوع او سجدې مو کولې، یعنی موږ لمنځونه او عبادتونه کول، دوی حمله را باندې وکړه. وجعلوا لي في كداء رصدا وزعموا ان لست ادعو احدا وهم اذل واقل عددا. او دوی په کدا کې راته پټ سوي و، کدا د یو ځای نوم دی، او دوی دا خیال کاوه چې زه به د خپل کومک د پاره څوک نه راوبولم، او د دوی شمیر لږ او دوی خوار دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه اشعار څخه په ټوله قصه پوسو او هغه خپل مشهور ژغ یې وکړي. وی فرمایل: نصرك يا عمرو بن سالم، نصرك يا عمرو بن سالم، یعنی کومک دې کوو یا عمرو بن سالم. هغه اصحاب کرام
چې دلته موجود او ناست و هغه وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ډیر شدید قهر ورغلی چې څنګه د علیه الصلاة والسلام د حلفاو او متعاهدینو سره د نن په حرم کې غدر او خیانت کیږي د هغو سره څنګه دغه ظالمانه او وحشیانه عمل کیږي نو وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ډیره قهر څخه ولاړ سو او خپل مبارک ورون یې په خپل واهه دغه وجنی او واقعې په سبب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قهر او غضب داسې درجه او اندازې ته رسیدلی وو چې ولاړ سو او خپل مبارک ورون یې په خپل واهه هلته بیا د خزاعه مشرانو د دوهم وار د پاره یو ډله جوړ کړه چې مشر یې بدیل ابن ورقاو او دې ډلې هم د مدینه منورې پر طرف حرکت وکړي تر عمرو ابن سالم 2 ورځې وروسته و مدینه منورې ته ورسېده رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغله او هغه په ټوله قصه مفصل خبر کړي وجل سوي کسان یې وروښول او دا یې ورته وویل چې قریشو په دغه حمله کې د بنو بکر کومک کاوه بلا شک او تردید د قریشو او د هغو د حلفاو دغه عمل یو ښکارا غدر او معلوم خیانت په صریح ډول سره د هغه صلح د اتفاق داسې ماته ده چې قریشو د هغه د پاره هیڅ عذر نسوای پیدا کولای اوس چې قریش ډیر ژر په خپل غدر او خیانت پوسوه د هغه د عواقب څخه په بیره او تشویش کې سو نو یې څه وکړه نو د قریشو مشران په دارالندوه کې یو مشورتي مجلس جوړ کړ چې موږ باید څه وکړو په دې اجتماع کې عبد الله ابن سعد ابن ابي سرح هم موجود و دغه عبد الله ابن سعد هغه څوک دی چې سموده مخکې مسلمان شوی و او هلته په مدینه منوره کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره و څنګه چې د خط لیکل زده نو د هغو کسانو څخه و چې قران مجید یې لیکي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې به وحی او قران مجید وایي د هم لیکل او بیا مرتد شو یعنی د مخه د وحی لیکونکی وو او بیا مرتد شو نو مکه مکرمه ته راغلی او دا اوازې هم نشرولې چې ما به قران لیکي خو ځینې ځایو ته تغییر ورکاوه مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه خبرې په مقابل کې و فرمایل په والله درواغ وایي په قران کې تغییر نه دی راغلی او نه ده اړولې دي هو لیکي مګر تغییر یې نه دی پکښ راوستلی خو عبد الله په دغه خبره سره غوښته چې په مسلمانانو کې تشویش پیدا کړي خیر دغه عبد الله د قریشو په دغه ټولنه او مشورتي اجتماع کې موجود و دوی وویل تر تاسو ټولو زه د محمد صلی الله علیه و آله وسلم په خوی او اخلاق خبر یم ځکه ما ژوند ورسره کړی دی او په مدینه منوره کې می وخت ورسره تیر کړی دی محمد صلی الله علیه و آله وسلم ترڅو چې ویوته دغه درو کارو تاسو راو نه بولی جنگ نه در سره کوي تاسو ته اختیار در کوي په دغه درو کارو کې چې مو هر یو خوښ وو هغه در سره کوي نو تاسو سره او فکر دی قریش ویل هغه درې کار چی شي دي عبد الله ویل دغه درویش نفر چې ووجل سو وخزاعت به د هغو دیت ورکوي دیت ورکي خبر خلاصه ده هغه هم که خزاعه په دیت راضی سو قریش ویل په والله که موږ خپل ټول مالونه و خزاعت ورکو هغه ناراضی کیږي کمالونه هم را څخه واخلي راضی کیږي نه نو موږ مال نور کو قریش ویل دا خو نه وسو هغه دوهم بچ شوی عبد الله ویل دوهم خبره داده محمد صلی الله علیه و آله وسلم او بنو بکر سره پیژدي ځکه بنو بکر هغه خلق دي چې غدر او خیانت یې کړی دي نو هغه خائنان او خپل عمل سره پیژدي تاسو خپل ځانونه ګوښه کړئ او محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته ووایي چې موږ په دغه کار نو راځي او نه موږ په دغه کار کې حصہ او مداخله درلوده حتی دغه کار په سبب موږ د بنو بکر حلفا او متعاهدین هم نیو او که تاسو مسلمانان غواړي چې د بنو بکر څخه بدله او انتقام واخلي وایخلي
موږ هیڅ مداخله نه کوو ځکه دوی و چې غدر او خیانت یې وکړي. عبد الله دا هم ورته وویل چې دغه کار ستاسې دپاره عدل او انصاف هم دی. قریش ویل که موږ خپل حلفا او متعاهدین پریږدو په آینده یا په راتلونکي وخت کې زموږ سره هیڅوک عهد او تحالف نه کوي او بیا موږ یوازې پاتې کیږو نو ځکه خپل حلفا هم نسو پرېښولی. او دریم نظر دې څه و؟ عبد الله ویل دریم نو توره ده، دیت نور کوي، قاتلان یوازې نه پرېږدي چې دوی خپله بدله ځینې واخلي. د دې معنا دا ده چې تاسې د مجرمانو دفاع کوئ. نو بله لار نسته بې له جنګ او تورې. مګر قریش د جنګ څخه هم بیریږي ځکه دوی ویني چې مسلمانان اوس ډېر قوي دي. نو یې په مشورو شروع وکړه چې باید څه وکړو. ابو سفیان ویل زما سره یو فکر سته، هغه دا چې و محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته به ورسو او هغه زوړ عقد به بیا ورسره نوی کو او موده به نوره هم پکښې زیاته کو. یعنی د حدیبیې صلح به نوې او تازه کو او د صلح موده به هم زیاته کو. نو دغه د عهد تجدید یا نویوالی او د مودې زیاتوالی به پس له دغه حادثې یا واقعې څخه وي. نو محمد صلی الله علیه و آله وسلم نسی کولای چې تر هغه عهد تیر سي. یعنی که موږ دغه عهد پس له دغه حادثې څخه نوی کو بیا نو محمد صلی الله علیه و آله وسلم نسی کولای چې د نوی عقد څخه ځان خلاص کړي ځکه حادثه خو په پخوانی عقد یا عهد کې پیښه شوې وه او دغه نوی عهد تر حادثې وروسته وسو. نور قریش وویل آیا موږ کولای سو چې دغه عهد تر هغه د مخه نوی کو چې دی صلی الله علیه و آله وسلم دغه حادثې څخه خبریږي؟ ځکه که محمد صلی الله علیه و آله وسلم په دغه حادثه خبر سو بیا نو عهد نه نوی کوي. ابو سفیان ویل تلوار به وکړو چې ژر ورسو. قریش ویل بس نو ته ورهیسه. ابو سفیان مخ پر مدینه منوره حرکت وکړي چې ژر ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ځان ورسوي. دا معلومه خبره ده چې عمرو ابن سالم رضی الله تعالی عنه تر دغه وخت د مخله ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی وو او په حال یې خبر کړی وو. بلکې بدیل ابن ورقا هم ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی وو او اوس بیرته د مدینې منورې څخه را رهي کیږي. هلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل اصحاب کرام په هغه څه خبر کړه چې اوس یې قریش دغه غدر د پټولو دپاره کوي او وی فرمایل لکه ابو سفیان چې اوس را رهي سوی وي او تاسو ته راځي چې دغه عهد ټینګ او موده یې زیاته کړي. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نبوت د علامو څخه یوه علامه وه. ابو سفیان د دې طرفه و مدینې منورې ته ورهیدی او بدیل ابن ورقا د هغه ځای څخه را رهي سو. کم وخت چې د خزاعه د قبیلې مشر بدیل ابن ورقا او ملګری یې د مدینې منورې څخه راووتل نو بدیل و خپل ملګرو ته وویل سره جلاسي چې څوک مو پر لارې یو ځای سره ونه ویني ځکه بیا قریش پوهیږي چې موږ ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلي وو او بیا دوی هم د جنگ د پاره خپل ترتیبات او آمادګي نیسي. نو ملګری سره جلاس و هر یو پر جلا جلا لار رهیسو خو بدیل ابن ورقا د دوو درو نفرو سره د مدینې منورې پر هغه عمومي لار رهیسو. د عصفان په منطقه کې بدیل ابن ورقا او ابو سفیان سره مخامخ سو. د ابو سفیان دا خیال سو چې دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی وو. نو یې ورته وویل د کومه ځای راغلی یا بدیل؟ بدیل ویل په دغه شیله کې و خزاعه ته ورغلی وم. ابو سفیان ویل محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته نوی ورغلی؟ بدیل ویل یا. ابو سفیان ویل د مدینې خرما در سره سته؟ بدیل ویل یا. خرما یې هم را سره نسته. خیر دوی سره جلاس و هر یو پر خپل لار ولاړی. بدیل مخ پر مکه مکرمه او ابو سفیان مخ پر مدینه منوره رهیس و. کم وخت چې بدیل تر سترګو نهام سو ابو سفیان و هغه ځای ته ورغلی چې بدیل اوش چوکړی و
او د هغه د اوښ پوچې وکتلې. ویلې ده چې د بودیل د اوښ په پوچو کې د خرما مندکې سته او اوښانو ته د خوراک دپاره بل چا خرما نه ورکول بېله اهل مدینې، ځکه په مدینه منوره کې خرما ډېره وه او اوس د بودیل د اوښ په پوچو کې د خرما مندکې پیدا سوې. نو ابو سفیان پوه سو چې والله خلق مدینه منورې ته تللي وه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې په حال خبر کړی دی. خیر ابو سفیان هم مدینه منورې ته ورسېدی. نو یې فکر وکړ چې اول باید چیرې ولاړ شي. په مدینه منوره کې هغه نږدې نفر وده ته څوک دی؟ هغه ام حبیبه رضی الله تعالی عنها وه چې د لور ده او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زوجه ده. نو ویل اول د هغې کره ورځم، لور یې ده، او بل ویل شاید ځینې معلومات هم ورسره وي او ممکن په دغه موضوع کې مې کومک هم وکړي. نو د ام حبیبه رضی الله تعالی عنها و کور ته ورغلی. هغې هم دروازه ور خلاصه کړه او دی کور ته ننوتی. هلته پر مځکه یو زوړ فرش اوار و چې هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ناستې فرش و. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عجز او د تواضع ژوند و چې پر زاړه فرش کښېنستی. کوم وخت چې ابو سفیان ځان جوړ کړي چې پر دغه فرش کښېني، ام حبیبه رضی الله تعالی عنها په تلوار راغله او دغه فرش یې ځینې ټول کړي. ابو سفیان په تعجب کې سو، ویل ای لورې، زه د دغه فرش لایق نه وم چې راڅخه ټول دي کوي؟ او که فرش زما لایق نه و، یعنی تا ویل چې دا د قریشو سردار دی او زما پلار دی، څنګه پر دغه فرش کښېني؟ یا دا چې دغه فرش تر ما بهتر و، تر ما معتبره دی، زه د دې لایق نه وم چې پر کښېنم، نو راڅخه ټول دي کوي. ام حبیبه رضی الله تعالی عنها ورته وویل یا ابتا هذا فراش رسول الله وانت مشرك نجس. ای پلار، دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرش دی، ته مشرک او نجس یې، ته دغه فرش وړ نه یې. پلار ته دغه سخت او شدید جواب ورکړي. ابو سفیان په تعجب کې سو او ویل والله چې زما څخه جلا سوی یې شر درته پیښ سوی دی. پلار ته څوک داسې جواب ورکوي؟ ورونو، دا د ازواج مطهراتو احترام ته وګوري. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرش پر خپل پلار هم نه و پیرزو چې پر کښېني، ځکه چې هغه کافر او مشرک و. ابو سفیان پوه سو چې د لور څخه مې پیدا نه را رسیږي او کومک هم نه را سره کوي. نو په خپله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر طرف و مسجد نبوي ته ورهیسو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحاب کرامو سره ناست و او هغه ته وفرمایل ګمان کوم چې اوس به ابو سفیان دلته راسي، غواړي چې عهد نه وي او د صلح موده زیاته کړي. دا ځکه چې قریشو ته بله لار نه و پاته، په دیت نه ورازي، خپل حلفا او متعاهدین یې یوازې نه پرېښول او جنگ هم نه غواړي. نو دوی ته بله لار او حیله نه و پاته بې له دې څخه چې صلح نه وي او د عهد موده زیاته کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لا خپل خبره نه و پوره کړې چې ابو سفیان راغلی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل یا ابا سفیان څنګه راغلی؟ هغه ویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم، دغه صلح چې زموږ او ستاسو په مابین کې ده، دا د خیر صلح ده. د دې صلح فائدې مو ولیدلې، تجارت مو په اطمینان سره چلیږي، قافلې مو په امان تیریږي، د جنگ څخه فارغ یو. نو غواړو چې دغه عهد او عقد نوی کو او د صلح موده نور هم زیاته کو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل آیا نوی شی پیښ شوی دی؟ داسې یو کار مو کړی دی چې د هغه په سبب غواړي چې عقد نوی کی او موده زیاته کی؟ ابو سفیان ویل یا، بلکې زموږ دغه صلح خوښه سوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل موږ پر هغه عقد یو، نه غدر کوو نه خیانت. په دې جمله کې اشاره و چې تاسو یاست چې غدر او خیانت کوئ، نه موږ. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل چې صلح پر خپل حال باقی ده. ابو سفیان ولیده
چې عقد نسی نوی کولای، نو یې فکر وواهه او دې نتیجې ته ورسېدی که د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحاب کرامو څخه یو څوک د خلقو په مابین کې جوار او امان راولي نو جنگ نه پیښیږي. یعنی که د اصحاب کرامو څخه یو نفر ووایي چې ما د خلقو په مابین کې جوار او امان راوستلی دي او دا جوار رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قبول کړي، بیا نو جنگ نه پیښیږي. ورونو دغه جملې د هغه وخت د قبیلو یا قبیلوي ژوند اصطلاحات دي چې د لفظ په مفهوم ښه نه پوهېږي خو معنا یې واضحه او ښکاره ده. نو ابو سفیان د مسجد څخه راووتی ویل شاید دغه جوار یا امان د صحابه کرامو د یو مشر په واسطه مابین ته راولم او زما مقصد به حاصل سي، یعنی جنگ به نه کیږي. محترم ورونو زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکي کې واوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نبينا الهادي محمد القائد الأعلى. هغه څه چې ته په تلاش کې پوهېږم هغه اسلامي تعلیمات دي. محمد في روحه عزم عظيم في الهمة. ډېر اسانه اوس د تعلیم الاسلام رادیو څخه. وحنين والأحزاب تجسد القائد الأعلى المسدد نبينا